بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. په دې ویډیو کې تاسو ته د یو څو خوبونو تعبیر کوم. کم خوبونه دي چې هغه د مشکلاتو په حل کېدو باندې تعبیر کیږي. دلته درې خوبونه دي ما سره چې هغه درې واره د مشکلاتو په حل کېدو باندې تعبیر کیږي. اول خوب ده د دښته، کله دشته یا صحرا، دشت، صحرا، دښته دا په خوب کې ته وګورې او هلته تا ته اوبه پیدا کېږي په صحرا. خوب دې ولیده صحرا، دشته او اوبه پکې پیدا شو، یا پکې کور پیدا شو، کور ته داخل شوې، یا مسجد ته داخل شوې، یا کوم ونه پکې پیدا شوه، ونې لاندې ته کېناستې، په یو دښته کې روانې، تا ته څه شر ضرر ونه رسېده، دا په دې باندې تعبیر کېږي ستاسو کوم تشویش ده، ستاسو کوم سرګرداني ده، دا انشاءالله په ختمېدو ده، دا په حل کېدو ده. نو دا د مشکلاتو په حل کېدو باندې تعبیر کېږي. دویم خوب څه ده؟ هغه بادام ده. کله ته په خوب کې بادام وګورې، څه بادام خورې یا بادام تا ته څوک درکوي یا بادام د بازار نه اخلې، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا څه کوم تشویشونه دي، ستا څه کوم مشکلاتو کې ګیرې، هغه مشکلات ختمیږي، هغه مشکلات حل کېږي. ته څومره تشویش لرې هغه ټول مسایل حل کېږي او دغه شروع شوی ده د حل کېدو، دغه ستا اراده یا دا ستا خوراک د بادام څه هغه خوند یې صحیح ده. بادام په خوب کې څه خوند یې صحیح وي، یا اخلې د بازار نه څوک درکوي درته یا یې خورې، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا څه کوم تشویشونه دي، سوچونه دي او تکلیف کې مشکلات دي، هغه ټول په حل کېدو دي، په حل کېږي. ته مایوسه کېږه مه، ته وارخطا کېږه مه، ته خوشحاله کېږه. دریم خوب څه ده؟ هغه د زلزلې ده. چې کله ته په خوب کې زلزله وګورې، چې زلزله کېږي او زلزله تیز نه وي ډېر او ته پکې وارخطا هم ډېر نه یې او د وتلو کوشش کوې، خپل ځان ته نجات ورکوې، د زلزلې نه په وروسته ته خپل ځان ګورې، بېرته زلزله هم درېږي او ته مطمئن کېږي، ته هم ارامېږې. دا په دې باندې تعبیر کېږي ستاسو کوم مشکلات دي چې د هغه په وجه باندې تا ته په ژوند کې دې څه تکان راغلی او تکان دې خوړلی په دې ژوند کې، مشکلات دي، امتحانونه دي، تکلیف ده، نو دغه مشکلات په ختمېدو ده. ته خفه کېږه مه. نو دغه درې واړه خوبونه په دې ویډیو کې ستاسو ته تعبیروم. یو ورور ده، هغه خوب یې لېږلی دی، وایي شنه دښته کې روان یم، وایي باران وي، په دې وخت کې یو جومات ووینم، وایي او بیا لاړ شم اودس ځای ته اودس وکړم، بیا د لمونځ ځای ته لاړ شم، بیا هلته وایي د جومات چت هم وي، لکه موږ جومات ته ننوځو چت وي، خو بیا هم د باران څاڅکي په موږ باندې ورېږي، په نورو باندې او هېڅوک هم شکایت نه لري، لکه عکس العمل نه ښیي، موږ عادي یو دې څڅېدا ته او موږ هېڅ تشویش نه کوو، دا ولې څڅېږي. نو دا ډېر ښه خوب ده. دا الله تعالی په دې خوب کې تا ته ښودلی ده چې ستا کوم تشویش ده، کوم مشکل کې ته ګیرې او کوم سرګرداني دې ده، سوچونه فکرونه دې دي، هغه انشاءالله هغه د حل کېدو په حالت کې دی. دا شینوالي نه مراد مالي مشکلات حل کېدل. ته باید نیک ګمان په الله ولرې او ته باید مثبت فکر وکړې، دا مشکلات په حل کېږي او ته باید حرکت وکړې. معنا په دې خوب کې ته روان یې، څه روان یې، نو دا دښته ده خو روان خو یې، نو معنا داسې ته حرکت باید وکړې، حرکت وکړې، کار وکړې، یو کار ته لاس واچوې. نو دې سره شینوالي نه مراد دا شنه کېږي، معنا داسې هغه مشکلات ستا حل کېږي انشاءالله. شینوالی په خوب کې دا په دنیا، په مال، مشکلاتو په حل کېدو او په اساني باندې تعبیر کېږي. بیا باران څه ده؟ باران په رحمت د الله تعالی باندې تعبیر کېږي او حالاتو ښه کېدو، فصل زیاتېدلو باندې تعبیر کېږي. بیا جومات څه ده؟ دا د اجتماع او الله ته توجه، امن، ځکه جومات کې امن وي، او بل اودس کول، دا پاکي صفایي، د انسان توبه ویستل او انسان هغه نیت سمول او بیا لمونځ ته ځي، خو لمونځ د نور په یاد نه ده. معنا داسې دومره کارونه شوي دي، نو اوس باید الله ته د خلاص نه عبادت وکړي او الله ته متوجه شي، انشاءالله څه نور مشکلات هم حل کېږي. او بیا د څاڅکي د باران نه مراد د باران څڅېږي په تاسو باندې، چت هم شته خو بیا هم باران څڅېږي او عادي تاسو دا بیخي ښه تعبیر لري. دا د رزق په زیاتېدو باندې تعبیر کېږي، د معاش په زیاتېدو، د څو طرف نه، د څو لارو نه تنخواه او مال راتګ باندې تعبیر کېږي. نو دا په هر صورت کې دا خوب ډېر ښه خوب ده. الله تعالی دې درته ښه کړي
او دا په نیکو انسانانو سره د ملګرتیا باندې هم تعبیر کیږي، ځکه ته جومات ته ځې، په دشته کې ته جومات ته رسیږي، نو جومات کې خو نیک انسانان وي، نو د نیکو انسانانو سره په ملګرتیا باندې هم تعبیر کیږي. والله تعالی اعلم. بل ورور دا مسافر دغه وایي چې زما بچیان یعنې زنانه یې خوب لیدلی ده چې خوب کې مور ورته بادام ورکوي، دا هم د مشکلاتو په حل کېدو باندې تعبیر کیږي. معنا ده چې ستاسو دا د فامیل یا ښځه دی چې کوم دا خوب کتلی ده، نو که هغه سره کوم سوچونه وي، تشویش وي، نو د ده مور یا ستا خواښې څه که ده ته کوم نصیحت کوي او کوم ډاډ ورکوي او تسلي ورکوي او دته کوم لارې او چارې ښیي، نو په هغه باندې د عمل وکړي انشاءالله. دې کې د ده د مشکلاتو حل ده، دې کې د ده د اعصابو ارامېدل ده او دته یو ډاډ ده او یو تسلي ورکول دي، نو دی انشاءالله سم مشکلات حل کیږي. بادام ورته ورکوي په خوب کې او بادام څه ده دا د مشکلاتو په حل کېدو باندې تعبیر کیږي او اعصاب ارامېدلو باندې تعبیر کیږي، د انسان هغه خاطر جمع کېدلو باندې تعبیر کیږي چې ستاسو سوچونه وي، فکرونه وي، تشویش وي، هغه ټول مسایل حل کیږي. او مسافر وي هغه مسافر کور ته راځي، نور مریضي وي هغه مریضي انشاءالله تعالی شفا ورته ورکوي، مالي مشکلات وي هغه مالي مشکلات حل کیږي، کورنۍ مسایل وي هغه حل کیږي. نو خو شرط هم دغه ده چې دا بادام تا ته مور درکوي، نو د مور خبره باید تو منې. نو بادام مور درکوي معنا ده چې ستا مور تا ته کومه خبره کوي هغه دې کې خیر ده او ستا په خیر وایي او هغه تا ته ګټه رسوي، نو ته صرف عمل پرې وکړه. نو دا هم د مشکلاتو په حل کېدو باندې تعبیر شو. د بادام ورکول چاته، یا بادام اخلي یا بادام څوک درکوي یا بادام خورې، عادي بادام وي، خوند یې صحیح وي، ګندنې وي، خراب نه وي، چنجن نه وي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. الله تعالی دې دا خوب تا ته ښه کړي. دریم هغه خوب څه هغه د مشکلاتو په حل کېدو باندې تعبیر کیږي، هغه زلزله ده چې کله خفیف کم زلزله په خوب کې وکتل شي او بیا د زلزلې نه نجات انسان پیدا کړي، دا هم په دې باندې تعبیر کیږي چې ستا مشکلات په حل کېدو ده او ته څه کم کوشش کوې، کم تکلیف وباسې او کم خپل هغه وسې بندګي کوې، هغه انشاءالله نتیجه ورکوي. ځکه په زلزله کې انسان خو یو عکس العمل ښیي، د خپل ځای نه جګېږي، حرکت کوي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا مشکلات انشاءالله په حل کېدو ده. او زلزله څه ده بیا په دې باندې هم تعبیر کېږي سفر باندې، ځکه زلزله خوځېدل دي او خوځېدل څه ده په کشتي کې کېږي، کشتي کې دا شی کېږي، نو دا تشابه لري کشتي سره او نو د سفر باندې کم سفر یا د بحر سفر باندې هم تعبیر کېږي چې دغه زلزله شوې ده، نو معنا کېدای شي تا ته سفر دې په نیت کې دې وي یا سفر ستا په قسمت کې وي او هغه د بحر سفر به وي، نو هغه خطره کوي یا مسافر کوي که په لاره کې، نو دغه مشکلات انشاءالله حل کېږي. او کورنۍ مشکلات کوي، زلزله کور کې که ته وایې چې کور کې یم کوټه کې یم، نو دا کورنۍ مسایلو باندې هم تعبیر کېږي چې دا کورنۍ مسایل مشکلات هغه مخې ته راځي، چې هغه کې ته صبر او استقامت وکړې او خبره تیر کې ته د کوټې نه وځې او بیا زلزله ودرېږي، نو معنا ده چې کله الله یاد کړې، ته وایې چې دا کلمه زه وایم، الله اکبر وایم، نور اذکار وایم، سبحان الله، نو په دې وخت کې بیا زلزله بیرته ارام شي، بیرته دا ته مطمئن شي او نجات پیدا کړي. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې کورنۍ مسایل کوي او هغه کې ته ګذشت وکړې او صبر وکړې، دا ستا وتل د زلزلې نه د کوټې نه، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته صبر وکړې، ګذشت وکړې، نو دا مشکلات د کورنۍ د حل کېږي، دا دوام نه کوي، دا سخت حالات ختمیږي او ارامي راځي انشاءالله. والله تعالی اعلم. الله دې ته دا خوب ښه کړي. بل خوب ده، یو ورور دوه خوبونه ویلي دي، وایي مور مې وایي دلته ښه پیرکي ده، وایي خرڅېږي، دا راته واخله، دا وایي زه وایم څخه بیا اخلمه، وایي په دې وخت کې یو بله جینۍ وي هغه وایي چې زه ورته اخلمه، زه وایم چې دا جورابې واغوندم زه ورته اخلمه، مور مې ماته وایي چې دا ګوره هغه بله ښځه ماته پیرکي اخلي ته نه اخلې، نو په دې کې مې خاله راشي او پیرکي مور ته مې واخلي. نو دا خوب څه ده؟ دا داسې خوب ده، نفسي خوب ده، خو ستا نفسیات ښیي، ستا عقل باطن څه ده یا ضمیر یا ناخودآګاه ستا څه ده، هغه کې څه کوم خبرې دي هغه ستا په دې خوب کې راغلی ده چې ته لږ د خپل د ویښته او مود او فیشن کې توجه ډېر کوې او کالي یا رقم اغوستل او ځان ښه لوکس کول په دې کې ډېر زیات توجه کوي او په دې کې ستا ډېر فرصتونه له لاسه وځي. ته وایې چې په جراب اغوستلو کې مصروف مې و، د مور خبره ستا ته وایي چې ماته پیرکي واخله، هغه تا نه پاتې کېږي او دوه کسان کوشش کوي چې دا فرصت لاسه ورنه کړي او بیا وروسته ته پښیمانه کېږي. نو په دې باندې تعبیر کېږي چې ته فرصتونه له لاسه ورکوې
او کله کله شکي کېږي او کله کله په یو کار کې سستېږي، نو دغه ستا چې کوم دغه ستا ارادې دي او کوم ستا ضمیر ده، کوم عقل باطن دی ده، هغه او ستا د فکر افکار یا ورځني ژوند دا سره کله کله ټکر کې راځي. ستا امیدونه ارزوګانې کیدای شي ډېر غټ وي، اوچت وي، او په دې کې بیا تا نه په دومره غفلت کېږي په دې مسایلو کې، او بیا د ظاهري مسایلو باندې ډېر توجه کوې. نو دغسې د دې عقل باطن او دغه ستا ورځني ژوند او افکارو په منځ کې کوم توپیر ده، کوم فرق ده، په خوب کې تا ته دا ښکاره شوې ده په دغه شکل باندې. داسې خاص تعبیر نه لري، ستا هغه نفسیات ښیي. نفسیات د دغسې یو کس یې ته چې هغه فرصتونه له لاسه ورکوي، بیا ورسره پښیمانه کېږي او خپل ځان ته ظاهر ته ډېر زیات توجه کوي. نو دغه شیانو کې لږ متوجه اوسېږه چې دغه حالت نه ځان وباسې او هغه اصلي خبرې ته، اصلي کارونو ته چې هغه علم حاصلول دي او فرصت له لاسه نه ورکول دي او زحمت او کار او د مور رضایت حاصلول، دغه ته توجه وکړه چې ته کامیاب شې، مشکلات حل شي او ته ملامتي نه موځې، کم هم رانشي شاته، خپل مسؤلیت هم ادا کوې. والله تعالی اعلم. د دې ورور بل خوب ده، وایي خوب کې د قمري اواز اورمه، یو نوه مرغه ده قمري اواز اورمه، وایي وړوکی وراره مې ژغورمه، وړوکی وراره مې وي، وایي زه وایم چې دا څومره ښه اواز کوي. دا خوب ګرچې پوره هم نه ده، یعنې ته داسې ګورې چې دا اواز تا ته راځي او مرغه نه وي، بیا ستا وراره. نو دا د مرغانو اوازونه چې دي دا په خوشخبري باندې تعبیر کېږي، په خوشخبري اورې ته او د اطمینان خبرې اورې، او که ستاسو مایوسي وي، تشویش وي، هغه رفع کېدو باندې تعبیر کېږي. دغه ستا د کورنۍ کې چې ته د خپل اولادونو یا د خپل وراره ماشومانو باندې توجه وساتې، خپل مسؤلیت ادا کړې، نو انشاءالله څه خوشخبریانې تا ته راځي، کامیابي او مشکلات حل کېږي. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي. نو دا و د نن ورځې خوبونه. یو څه خوبونه نور وو چې هغه واتساپ کې مې جواب ورته درکړی ده، او تاسو الله دې وکړي چې هغه ویډیوګانې پیدا کړئ. او خوبونه څه وو هغه تکراري خوبونه وو او ویډیوګانې شته زما په چینل کې. نو دغه خوبونه وو چې دې کې لږ خبره وه، لکه دا درې خوبونه چې د مشکلاتو د حل کېدو باندې درې واړه تعبیر کېږي. نو دا مې ځکه دې ته مې علیحده ویډیو جوړه کړه. خوب هم کتل، نو صحیح خوب هم کتل، هغه پوره ماته ووایئ. واتساپ نمبر ما شته دې چینل کې، او بیا همغه واتساپ نمبر کې تاسو خپل خوب او تاسو خپل خوب په ښه ډله څه ولیکئ ماته، ځکه ماته اسانې لیکل، څه ولیکئ ماته، او څه لیکل نشئ کولی بیا اواز سره ماته خوب راولېږئ او انشاءالله تعبیر کېږي. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو چیرته یاست په الله م سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.